سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. زه یم ستاسو ورور کامران احمد او په نن ویډیو کې چې دی به سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو ورور کامران احمد او دا د سکیول بوټ کیمپ دی. په نن ویډیو کې چې دی موږ او تاسو باندې په پریکټیکل کار باندې کار کوو چې مونږ څنګه کولای شو چې مونږ یو ډیټابیس کریټ کو هغه کې اپډیشن وکړو هغه کې انزرشن وکړو. په تیر لیکچر کې مونږ پام کړی و مونږ په دې ټاپکس باندې کار وکړو چې ډیټا ټایپس څه ته وایي همداسې پرایمري او فورن کی څه ته وایي کانسټینټ څه ته وایي. دا یو تیوریټیکل لغه و دې باندې مونږ کار وکړو چې د پریکټیکل کار دپاره ډېر مهم دی ځکه چې تاسو په دې باندې پوه نه شئ نو بیا په پریکټیکل کار باندې دومره نه پوهیږئ. نو دې باره کې مې تاسو ته وویل چې یاره موږ سره کوم کانسټینټس دي چې په هغې باندې مونږ بیا کالمس کې کار کوو چې څنګه یوز کولی شو. نن به راځو مونږ په کریټ باندې کار کوو. صحیح ده. نو په کریټ باندې کار کوو. دا خیر دلته مسټیک راغلی دی نو دغه مسټیک اګنور کړئ. دا دغه دې پورې څه تړاو نه لري. دا دغه ډیټا ټایپ دغه دلته راغلی. صحیح ده. نو راځو کریټ باندې کار کوو. کریټ څه دپاره استعمالیږي؟ کله چې تاسو یو ډیټابیس کریټ کړئ صحیح ده نو په هغې کې یو ټیبل چې کله جوړوئ د هغې دپاره مونږ کریټ استعمالو. صحیح ده. فار ایگزامپل تاسو دغه خط به تاسو ته ښکاري. صحیح ده. فار ایگزامپل تاسو یو ډیټابیس کریټ کو غواړئ په هغې کې ټیبلز کریټ کړئ. د ټیبلز کریټ کېدو لپاره موږ د کریټ څخه فایده اخلو. صحیح ده. نو دغه سینټکس دی دا فل جنرال سینټکس دی د دې او دا کامن سینټکس دی د دې چې کوم کامن ډېر یوز کېږي خو کوم چې ډېر فل جنرال سینټکس دی هغه داسې دی چې کریټ ټیبل دلته بیا ټیبل نیم ورکړئ چې فار ایگزامپل دا ټیبل بیا به داسې یو پیرنتھیسس کولاو کړئ هغلته به ووایئ چې کالم نیم دی دا وي زه په دې ټیبل کې دا کالم غواړم د هغې ټایپ دی دا وي او هغې ته یې دا کانسټینټ وي. صحیح ده که نه. کانسټینټ باره کې مې تاسو ته مخکې ویلې. همداسې دلته ټایپ کې چې دی مونږ ډیټا ټایپس یوز کوو. صحیح ده. بیا بل کالم نیم ورکوي. دلته تاسو غواړئ ټیبل ته کوم کانسټینټ ورکوي هغه هم ورکولی شي ځکه تاسو ته مې کانسټینټ باره کې ویلې. مونږ سره ټیبل لپاره هم کانسټینټ شته چې هغه هم یونیک پرایمري کې او داسې نور پکې راځي. نو که تاسو بیا ټیبل لپاره کانسټینټ ورکوئ هغه هم ورکولی شي. او بیا که غواړئ د یو بل ټیبل څخه انهریټ کړئ نو بیا تاسو کولی شئ چې دا هغې ورته ولیکئ چې انهریټس ایگزسټنټ ټیبل مطلب یو ټیبل مو کریټ کړی دی تاسو غواړئ ټول هماغه کالمس چې دي هغه په بل ټیبل کې شامل کړئ او یو دوه درې پکې نور هم اضافه کړئ نو بیا ورته وایي چې انهریټس ایگزسټنټ ټیبل هغه کوم ټیبل چې تاسو سره الریډي موجود دی د هغې نوم دلته ورکړئ. خو که تاسو وایئ چې یو سمپل سینټکس تاسو دلته زده کوئ نو تاسو دلته ورته وایئ چې کریټ ټیبل هغه ټیبل نوم ورکړئ او بیا کالم نیم د هغې ډیټا ټایپ او کانسټینټ. دا سمپل سینټکس. راځو په دې باندې پریکټیکلی کار کوو. راځو دغه ټیبل چې کوم موږ سره دی ډیټابیس دا د دې څخه بندو. دلته به یې زه څه کوم ریموو پینل ډونټ سیف. زه غواړم یو نوی ډیټابیس جوړ کړم. صحیح ده. نو چې نوی ډیټابیس جوړوم زه به یې څنګه جوړوم را به شم دلته په ډیټابیس باندې کلیک کړم رایټ کلیک به کړم دلته ورته ویم چې کریټ ډیټابیس. صحیح ده. دلته به اوس ماته وایي چې یاره د ډیټابیس نوم دی باید څه شی وي نو زه به ورته ووایم چې SQL بوټ کیمپ. صحیح ده. SQL بوټ کیمپ. نو زه به دا دغه کړم. تاسو کولی شئ دلته ډیفینیشن هم ورته هم ورکړئ چې یاره دې کې داسې دغه وي سیکیورټي پکې دا وي پیرامیټرز دا وي خو راځم دلته تاسو کولی شئ د SQL له لارې هم دا وکړئ چې یاره ورته وایي چې یاره کریټ ډیټابیس د دې په نامه باندې ماته ډیټابیس کریټ کړه. صحیح ده. تاسو دلته هم کولی شئ. نو زه راځم دلته ډایرکټ د دې ځای نه کوم زه ورته وایم چې یاره سیف. ما سره زما ډیټابیس کریټ شو. صحیح ده. دلته تاسو کتلی شئ دا ډیټابیس ما سره کریټ شو. نو زه راځم د دې څه شی کوم کویري ټول کولاوم. دلته به تاسو وګورئ ګوره ما سره زما خپل ډیټابیس کولاو شو. صحیح ده.
تاسو کولای شئ که غواړئ تاسو ټیبل پکې کریټ کړئ نو یو خو د اسکیول لاره ده صحیح ده. تاسو کولای شئ دلته هم پر کلیک کوئ ورته ووایئ چې یاره کریټ ماته څه شی کریټ کړئ. ګوره تاسو کولای شئ هر څه دلته ورته ووایئ چې ګوره زه ورته ماته سکیما کریټ کا او دلته ورته چې یاره ماته په سکیما کې دغه ټیبل نیم ما سره واچوئ یا بل پلان کې نو هر څه چې تاسو ورته وایئ. خو راځو موږ دلته اسکیول باندې کار کوو نو په اسکیول کې به پریکټیکلی دلته زده کوو صحیح ده. زه ورته راځم ورته یم کریټ زه به ورته وایم ټیبل نیم. ګوره دلته تاسو ته ښیم ګوره دلته ما سره څه شی دی کریټ ټیبل نیم. ډایرکټ به زه ورته ورکړم چې یاره کریټ زه ورته ما سره یو ټیبل کریټ کا ته څه په نامه باندې زه ورته وایم چې ما سره کریټ کا د سټوډنټ په نامه باندې صحیح ده. سټوډنټ په نامه باندې ما سره یو ټیبل کریټ کا. په دې سټوډنټ ټیبل کې ما سره څه سوي زه ورته وایم چې فرست نیم ما سره دی پکې فرست نیم موجود یا زه ورته وایم چې یاره ایس ټي آی ډي سټوډنټ آی ډي ما سره پکې وي صحیح ده. زه ورته وایم دغه ټایپ دی ما سره زه به دلته ورته وایم چې یاره ما سره د سیریل وي څه شی وي سیریل وي. تاسو مې سیریل باره کې ویلي چې یاره سیریل د څه لپاره کار کوي دا آټو انکریمنټیشن کوي او کوم سټوډنټ چې کوم آی ډي اخیستی وي هغه کله ریموو شو نو بیا بل سټوډنټ ته هغه آی ډي نه ورکوي صحیح ده. سټوډنټ آی ډي ما ورکه سیریل ما ورکو همداسې ورته وایي چې یاره دلته څه ورکه سټوډنټ آی ډي سیریل مې ورکو د ډاټا مې ورکو. تاسو کوی چې یو کنسټرنټ ورکو نو ورته وایي چې یاره ناٹ نل صحیح ده ناٹ نل مطلب نل دی نه وي. سټوډنټ آی ډي مې ورکه زه ورته یم فرست نیم دا مې ورکو دا دې څه شی وي دا دې ما سره وار کریکټر کې وي. وار کریکټر مطلب ما سره د کریکټر کې دا نیم اخلي او څومره 50 کریکټر دی ما سره اخلي دا د ډیټا ټایپ شو او زه ورته یم چې ناٹ نل دی وي صحیح ده. دلته تاسو ورته ویلی شي چې یاره سیریل د کله ورکو نو ورته چې یاره یونیک دی وي داسې هم ورکولی شي. تاسو ورته ویلی شي یاره سټوډنټ آی ډي دی پرایمري کی هم وي دلته ورته دا هم ورکولی شي یاره پرایمري کی دا دې هم وي صحیح ده دا تاسو ورکولی شي. نو راځم زه ورته وایم چې یاره فرست نیم وار کریکټر داسې دی وي ناٹ نل دی وي صحیح ده. بیا راشي لاست نیم دې ما سره واخلي او دا دې هم وار کریکټر کی او دې ته هم 50 کریکټر اخلا او دا دې هم څه شی وي ناٹ نل وي صحیح ده. دا دې ما سره هم 10 نو سټوډنټ ټیبل کې خو ما دا شیزونه واچو چې فرست نیم لاست نیم همداسې فادر نیم دی ما سره پکې وي نو وار کریکټر دی ما سره راشي د دې ډیټا ټایپ همداسې زه ورته یم دا د څه شي دا د هم ناٹ نل وي صحیح ده دا د ما سره دا وي. راځم تاسو سوچو کې چې یاره موږ سره په سټوډنټ ټیبل کې بل څه شی راځي فور ایگزامپل ما سره کلاس راځي نو د دې کلاس دپاره به موږ خپل دغه ورته جوړ کړو. دا صرف دلته ورته وي چې یاره سټوډنټ انفو صحیح ده سټوډنټ انفو زه ورته یم سټوډنټ انفو معنا دې کې واخله. زه ورته یم چې یاره فون نمبر معنا واخله فون نمبر زه ورته راځم ورته یم بیگ انټیجر صحیح ده معنا بیگ انټیجر واخله همداسې څه وکړه بس دا کافي دی معنا بیگ انټیجر واخله فون نمبر کې صحیح ده. زه راځم که فون نمبر چا سره نه وي نو هغه مطلب نل هم کېدلی شي. دا ما سره دغه زه راځم دلته اوس تاسو ته دا ښیم چې یاره زه به دا څنګه کریټ کوم. راځم په دې باندې کلیک کوم نو ما سره بلته ووایي چې یاره ښه دا موږ سره څه پرابلم راغلو ښه دلته کتلی شي تاسو موږ دلته ټیبل خو پرېښی دی بلکل صحیح ده که نه چې موږ یاره څه ورته وایو چې موږ ته څه شی کریټ کړه نو موږ ورته چې یاره موږ ته ټیبل کریټ کړه صحیح ده. راځم په دې باندې کلیک کوم نو دلته به ما سره وایي چې دا ما سیریل غلط کړی دی صحیح ده سیریل داسې دی صحیح ده. نو راځم دلته په دې باندې کلیک کوم ما ته وایي کریټ ټیبل کریټ شو کویری ریټرن سکسیسفولي نو دلته اوس تاسو کتلی شي چې دا ټیبل ما سره کریټ شو. نو د دې د چیکینګ دپاره به تاسو څه کوئ را به شي سکیم استه نو دلته به تاسو وګورئ چې یاره موږ سره آیا کوم ټیبل شته که نشته. نو تاسو کتلی شئ موږ سره دلته سټوډنټ په نیم باندې ټیبل شته او دلته موږ سره پکې ګوره کوم کالمز موجود دي سټوډنټ آی ډي ده فرست نیم دی لاست نیم دی فادر نیم دی فون نمبر دی. تاسو کولی شئ دلته څه شی یوز کوئ دلته ورته ووایئ چې یاره موږ سره څه شی وکړه سلیکټ موږ ته سلیکټ دا ټول به زه ختم کړم داسې به ورته یم چې یاره سلیکټ کا سلیکټ او فرام
student info. نو تاسو دلته کتلی شئ ګوره موږ سره سټوډنټ آی ډي فرست نیم لاست نیم فادر نیم او فون موږ سره راغی دلته صحیح ده. نو دلته تاسو ټول هر څه کتلی شئ. سټوډنټ آی ډي ته پام یې ګوره فورن کی دلته موږ سره راغلی ده دا مو خیال دی دلته. نو دا د کریټ کارو چې یاره موږ څنګه کولی شو یو ټیبل کریټ کو په دغه کې تاسو کولی شئ مختلف ټیبلز دلته کریټ کړئ چې بیا هغې کې فورن سکیم ورته وښایي. نو مختلف دغه تاسو کولی شئ چې تاسو دلته کریټ کړئ د کریټ له لارې صحیح ده.